فاروق حسین فاروق نه خپل تازه کلام واورئ. دا یو نظم دی، دا د لور ارمان په نوم باندې ما لیکلی. نو ډېر به زما غوندې کې نور داسې روڼه وي چې هغې پر ډېر ارمان کېدلو. خو بهرحال یو ټایم کې الله تعالی ما د الله تعالی نه سوال هم کړی او الله تعالی قبول کړی. الحمدلله اوس مې لوڼه شته دی. نو دا ما یو ارمان لیکلی و چې ډېرې نه یوه خو به ضرور د خدایه غواړم. غمګینه ډېرې نه یوه خو به ضرور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. ما باندې یقین به یې پوره د بې اسرې راځي، مټې چې مې نه ویني تربور به سترګې سرې راځي. زوی تربورانو له انګور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. کله چې رالوی شي د زامنو مخې خپلې شي، وایي خلک لوڼه د پردي ډېران خځلې شي. زه په دې خځلو کې سرور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. لور د پلار میراث کې ښه پوره حقداره ده، غواړي چې عیسی د پښتو نیس کې ګناهګاره ده. نه داسې رواج او نه کلتور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. کور کې به خدمت ته د هر وخت تابعداره وي، ښکلې کې بدرنګه وي مور پلار ته حسنداره وي. پټه د حیا په هر دستور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. رونه بې پروا وي خو د خویندو بې دردېږي زړه، ډېرې کشي سختې خو په لږ څه یې نرمېږي زړه. زړه له مې قرار سترګو له نور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. شته د فاروق هم د زامنو بدې نه وایم، مري چې په عزت باندې هغې لوڼو ته ښه وایم. تن باندې معذوره نه رنځور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم. ډېرې نه یوه خو به ضرور د خدایه غواړم، ځان پسې جړا د پاره لور د خدایه غواړم.